السلام علیکم محترمینو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد او ژوندي لره. دوستانو، د جمعې مبارک په شپه یوه بهترینه وظیفه در سره شریکه کوم. دا وظیفه وکړئ، خپل قسمت په خپل لاس باندې بدل کړئ، خپل تقدیر په خپل لاس باندې بدل کړئ. دا خاص کر تاسو د رزق، د فقر، د مسکنت، د غریبۍ لپاره کولی شئ. 100% کې زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې دا داسې مجرب عمل ده، داسې مجرب وظیفه ده. که چیرې تاسو د جمعې مبارکې په شپه باندې دغه عمل تر سره کړئ، دغه وظیفه وکړئ کوم چې زه تاسو ته درښیم، انشاءالله ستاسو قسمت به داسې بدل شي، ستاسو به خپله ورته حیران یاست. د کاروبار په لحاظ باندې به الله تعالی ډېره زر ترقي در نصیب کړي، په کاروبار کې به شهرت در نصیب کړي او تجارت به د ډېر زر پر مخ باندې ولاړ شي او بې انتها زیات مال او دولت به الله تعالی در نصیب کړي. د دغه وظیفې په برکت سره الله تعالی دومره مال او دولت درکوي، دومره زیات مال او دولت درکوي چې تر حساب به هم تیر وي. الله پاک چې یو انسان ته اراده سي د رزق په باب باندې چې دولتمند کی، ډیر زر انسان دولتمند کوي چې مثلا د کاروباري په هغه کې الله تعالی اراده ورته وکړي چې نور یې لوړ کړي، نور یې پر مخ باندې بوځي، ډیر زر په هغه کار کې ترقي او شهرت ور نصیب کوي. خو د هغه لپاره نن یوه بهترینه وظیفه در سره شریکه کوم، په دغه باندې عمل وکړئ. له هغه وروسته به دې الله تعالی په تقدیر کې هم بدلون راولي، الله تعالی به دې په قسمت کې هم بدلون راولي. د رزق په باب باندې فقر به له مابین ځه ولاړ سي، غریبي به ولاړه سي، مسکنت به ولاړ سي. الله تعالی به دې مالدار کی، الله تعالی به بې انتها مال او رزق او دولت درکي چې ته خو څه کړې، ستا کورنۍ څه کړې، ستا خاندان خو به یې مالداره. الله تعالی به تا ته دومره وس او توفیق درکي چې شاوخوا امسایه‌ګان به هم له تا سره مالداره سي. دومره مال او دولت به الله درکي چې ته یې پر هره لار باندې مصرفوې، دا به نه ختمیږي، ځکه چې الله ته هیڅ زور نه غواړي، الله ته هر څه اسانه دي. خو دغه وظیفه وکړه، په یقین سره یقین مضبوط که، عقیده مضبوطه که، وروسته یې بیا تماشه کوه چې الله تعالی تا ته په دې لږ وخت کې څومره مال او دولت درکوي. دوستانو، دا وظیفه درښیم، خو تر دې وظیفې مخکې 4 اعمال در سره شریک کوم چې نبی علیه السلام هم فرمایي. که یو څوک غواړي چې زه دولتمند سم، یو څوک غواړي چې زه د رزق خاوند سم، یو څوک غواړي چې ماته الله بې انتها زیات مال او دولت او پیسې راکړي، دغه 4 اعمال دې په ځان کې موجود کړي. نبی علیه السلام فرمایي هغه 4 اعمال درښیم، تر هغه وروسته بیا هغه د وظیفې طریقه درښیم. په هغو 4 اعمالو کې اولین اعمال دا ده چې نبی علیه السلام فرمایي تقوا مختاره که. تقوا دا معنا پرهیزګاري، له ګناهو ځان راوساته، خپله به رزق کور ته درپسې راسي، خپله به دنیا درپسې راسي، مال او دولت به خپله درپسې راسي. که ته د دنیا شوقي او غواړې چې مالدار سي، دغه عمل په ځان کې موجود که چې تقواداره سه، دینداري شروع که. دا یو. دوهم که غواړې چې مالدار سي، بې انتها زیات مالدار سي، استغفار ډېر وایه. کله چې ته ډېر استغفار وایې، په دې ډېر استغفار سره به دې الله تعالی ډېر زر مالداره کړي.
دریم کچیری ته غواړې چې مالدار سي پیسې پیدا کې نو بیا صدقه کوه. صدقه دا معنا چې څومره دې هم ګزاره کیږي د هغه وس مطابق خیرات کوه. ته چې خیرات کوې په دې خیرات کولو سره ستا په مال کې نور برکت الله پیدا کوي. ستا په کاروبار کې الله تعالی نور ترقی در نصیب کوي. ډیر مال او رزق در کوي کچیرې ته صدقې زیاتې کوي. صدقه دومره کوه چې ستا په وس باندې وي. لسی دې په وس پرو سلی دې په وس پرو. نبی علیه السلام فرمایي چې دومره صدقه کوه الله به دې نور هم مالداره کړي. پیسې به دې نور هم بې انتها زیاتې سي. او څلرم نبی علیه السلام فرمایي چې غواړې چې مالدار سي الله تعالی دې مالدار کی نو څلرم دا عمل کوه صله رحمي کوه. صله رحمي پر عزیزانو قریبانو پر کور سي کم کورنۍ ده بلکې پر ټول امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم صله رحمي کوه او لخفل قریبانو سره قرابت مش کوه. الله تعالی به دې مالدار کی. که مالدار یې الله تعالی به دې نور هم پر مخ باندې په دنیا په لحاظ باندې بوزي. که چیرې مسکین یې فقیر یې الله تعالی به دې ډیر زر مالدار کی. دغه څلور اعمال په ځان کې موجود کا الله تعالی به دې ډیر زر مالدار کی. او له هغه وروسته دا څلور اعماله دا په ځان کې موجود کولای سي خو فبها که دا نسې کولی درته تکلیف دي د جمعې مبارکې په شپه باندې دا یوه بهترینه وظیفه هم وکړه. خو د جمعې مبارکې له شپې اخواته په بله هره شپه یې هم کولی سي. کوشش وکړه د جمعې په شپه د ماخستن له لمانځه وروسته دغه وظیفه وکړه. په دې دوران کې الله تعالی د انسان دعا ډیره زر قبلوي. په دې دوران کې دغه وظیفه چې ده ډیره مجربه ده. هغه چې کله د ماخستن له لمانځه فارغه سوې 2 رکعاته نفل به وکړې. 2 رکعاته نفل چې ته کوې په زړه کې به دې دا وي چې زه د دې لپاره کوم چې الله تعالی ما له فقر خلاص کړي. الله تعالی ما له محتاجي له مسکنت له بل احتیاج خلاص کړي. کله چې دې دا وکړو که په کور کې که په مسجد کې که نارینه که زنانه هر څوک یې کولی شي. له هغه وروسته به دغه توري 100 واره ووایې الله یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب. دا توري 100 واره چې دې وویل یا 10 واره په دې دوران کې هر څونه یې ویلی سي. د دې تورو دا معنا ده چې د الله تعالی سي خوښه سي بنده ته دومره رزق ورکوي چې دی بې حسابلی هم نسي. نو داسې کله 100 یا 10 واره دې وویله دعا وکړه. دعا به نه هېروې. په دعا کې هغه ووایه چې څه غواړې څومره مال او دولت غواړې له قرضدارۍ څخه ځان خلاصوي او مالداره کېدل غواړې الله تعالی به دې مالداره کړي. دغه وظیفه کوشش وکړه د جمعې په شپه یې وکړه. که چیرې د جمعې شپه در څخه تېره وي په نورو شپو یې هم کولی سي.